السلام علیکم ورونو خویندو. په افغانستان کې متاسفانه او بدبختانه چې روزانه د معصوم انسانانو وینې تویږي. څو ورځې مخکې په شینواري کې، په کابل کې، په جلال آباد کې، په بدخشان کې، په هر ولایت کې یو ریسرچ وایي چې تقریبا 250 کسان روزانه په افغانستان کې وژل کیږي که هغه هر جانب ته وي. او ما اکثر دا خواهش لري چې زه باید هر یو کس ته چې وفات کیږي زه باید یو ویډیو جوړه کړم. دا کیدای شي امکان نه لري شخصا ماته، لیکن بعضې کیسونه وي چې سړی بیخي هېروی نه شي ځکه هغه موږ انساني او اسلامي تعریف موږ نه ورکوي. په هغه یو کې دغه د ماشوم مخې ته د هغه پلار وژل دي چې دا نه پوهېږم اسلام خو ډېر اوچت مقام لري په دې مسله کې چې د انسانیت په لیول باندې هم ناممکنه ده چې انسان په فکر وکړي چې دا کار څوک کولی شي. چې هغه څومره غټ مجرم هم و، کیدای شي مجرم و، نو والله اعلم څنګه کولی شي د هغه په اولاد په مخ ته راشي او دم دم ترې وولي. ته خپل اولاد ځان ته فکر ته راوله چې ته به خپل اولاد مخې ته دا کار وکړي. دغه ماشوم ژوند خو تباه شو، برباد شو د دې د وجې نه. اول دا کس ولې وویشتل شي هغه خو جدا مسله ده. مسله د ماشوم ده چې څنګه انسان دومره کم شي، دومره ناچیز شي چې ځي دومره یو ظلم د یو ماشوم مخې ته کوي. زه به تاسو په دې پوه کړم چې حیوانات هم چنان چې کله د مور پسې حمله وکړي او شیر یا ځناور اول ته د هغه اولادونه وي هغه په مور باندې حمله نه کوي. داسې کافي ویډیوګانې په یوټیوب او فیسبوک کې شته دی چې شیر یو وړوکی د غوا بچی نه خوري ځکه چې هغه ماشوم دی، ځکه چې هغه ډېر وړوکی دی. نو ته څنګه په یو حیث د یو انسان دا کار کولی شي؟ په تا د لعنت وي. او هم چنان په هغه خلکو باندې څوک چې قدرت لري او څه شی نشي کولی په دوی د هم لعنت وي. حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې داسې یو وخت به راشي د آخر زمان ته نږدې چې څوک چا وژلی وي هغه به نه پوهېږي ولې وژلی یم، او څوک چې وژني هغه به نه پوهېږي دا کس ولې وژنم. همدغه وخت راغلی دی او بېشکه داسې کسان دوزخیان دي. الله سبحانه قرآن کې وایي که ته چېرته الله سبحانه تعالی هیر کې د هغه اطاعت د هغه حقیقت چې قرآن او سنت دغه هیر کې، نو الله به داسې شي داسې به تا جوړ کړي چې تا خپل ځان نه هیر کړي. یعنې ته به خپل ځان هیر کړي ته څوک یې. او همدا کیس موږ سره اوس کېږي چې کله موږ الله او د حدیث نه لرې شو، د قرآن او د حدیث نه لرې شو، نو په نتیجه کې موږ چېرته رسېږو؟ موږ خپل ځان موږ نه هرې چې موږ انسانان یو که حیوانات یو. بیا موږ څه شی کوو؟ داسې اعمال کوو. نو زه ټول نه دا خواهش کوم چې د باندې جدي عکس العمل وکړي، پاڅېږي، مقاماتو نه پوښتنه وکړي، پاڅېږي دا کوم چا چې دا قتل کړی د نه پوښتنه وکړي، پیدا یې کړي او که سزا ورڅو پورې بیا د یو داسې ظلم سر ته ونه رسېږي د افغانستان په ځای خونج کړي. او دا په دې نه کې تاسو فیسبوک باندې پوسټ کړئ، ویډیو وکوئ، دنه یو څو قدم مخکې هم ورته لاړ شئ. بارک الله فیکم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.